شروع کوم په نامه د هغه الله چې بخښونکی مهربانه دی. تاسو ټولو ته سلامونه، احترامات او مینه وړاندې کوم. د بادام او وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ، هرکلی درته وایم. غواړم چې د افغانستان او پاکستان په بیګاني میچ باندې د هغه میچ په بیرونی حالت باندې وغږیږم. کومه حادثه چې په لوبغالي کې د فرید احمد ملک او د پاکستانی آصف علي ترمنځ رامنځته شوه، د حادثې د کرکټ یو ځانګړی هغه بیل د خامه لارې تګ ځان ته غوره کړ. سره له دې چې په کرکټ کې دا مسایل ډېری وخت راتللی سي او کېدلی سي، خو دا د نړیوالې شورا په اصولو کې ځان ته قوانین لري. اصول هم په دې ډول وي چې هر چا تیری کړی وي په دغسې حالاتو کې چې یو لوبغاړی چاته ګواښ کوي یا د بیټ ګزار کوي یا هغه ته ستونزه راولاړوي، نو په دې حالاتو کې هغه یا دغه نه میچ بیس کمیږي او یا له ځینې سیالیو څخه کېنول کېږي. خو برعکس د سیالۍ څخه وروسته د پاکستان پخوانیو کرکټ لوبغاړو هغه څه د افغانستان په اړه وویلې، د افغانستان د ملت په اړه وویلې چې په ټوله معنا د افغانستان ملت ته سپکاوی و. په ځانګړې توګه هغه تور شعیب اختر چې ټول عمر په کرکټ کې پرته له جنجاله بل کار نه و کړی، هر وخت په کرکټ کې جنجال و، اوس یوازې د یو یوټیوبر په حیث باندې د یو ټولنیز فعال په حیث باندې د رسنیو کې ناست دي. د افغانستان د یو پاک منظم یو ښه قوم سپکاوی دی کوي. په کومو اصولو باندې دی غواړي چې نړیوالو ته افغانان بدتمیزه معرفي کړي، افغانان سپک او رټل شوي معرفي کړي. سره له دې چې ځینې ګلخانان چکچکې ورته وایي، ځینې ګلخانان په دوی باندې ننګ کوي. شرم د هغه ګلخانانو کې چې د دوی 15 پښتانه ورونه زموږ د وجود برخه په سوات کې سیلاب غرق کړل، مګر همدې خلکو یې نه لاسنیوی وکړ، نه همکاري وکړه، نه کومک ورسره وکړه، ځکه هغه 15 کارګر او مزدور وو. که پښتون مزدور وي، کارګر وي، هغوی ته به ګران وي پنجاب ته. که چېرته بیا هغه ځلیږي پنجاب ته نیکنامي راوړي، د پنجاب بربنډي پټوي، هغه ته بیا اتل او قهرمان وایي. نسیم شاه، رضوان یا بل پښتون لوبغاړی د دوی لپاره هیڅ توپیر نه کوي، مګر څومره چې پاکستان ته دوی ته ګټي بیا به هغه ته اتل او قهرمان وایي او تا ته به پورته پورته کوي. خو هغه 15 ورونه چې د دوی د ولس بچي وو هغوی له سیلابه راونه ویستل. دې ګلخان ته دومره شرم نه ورځي چې خپل پښتانه چې 15 د یوې ادي اولادونه سیلاب یوړل، مګر دوی لاسنیوی ونه کړ، دغه لپاره غږ پورته کړي. برعکس د افغانستان په مسایلو کې تمام ورځ همدا ګلخان کنځلې کوي، بد الفاظ کاروي، د افغانستان د ملت سپکاوی کوي، زموږ د ملي ارزښتونو سپکاوی کوي. شرم دی وکړي. په پاکستان کې ګلخان د یوې انې ارزښت نه لري. همدومره شرم دوی لپاره بس ده چې ګلخان په پاکستان کې لري. دویمه خبره ده، د مونږ هغه سینیر لوبغاړي چې کرکټ نه تللی دي یا په کرکټ کې شته خو په اوسني ایونټ کې موجود نه دي، له دوی مو لویه هیله همدا ده چې چې باید دغسې مردارخولو پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نړیوالو رسنیو سره مرکو پر مهال د دوی دغه د ملت او د دوی د حالت په ښه توګه باندې بیان سي، تر څو پورې د دې رټل شوو د دې مردارو اصلي څېرې دنیا ته وښودل شي. د دوی خاموشي چې افغانستان کې خوري څکي، په افغانستان کې زندګي کوي، مګر بیا هم دوی نشي کولی د افغانستان د ملي ارزښتونو لپاره د دې عظیم ملت د دفاع لپاره یو څه وکړي. له پاکستانه د یاد کې چې هر کس دوی د سب سے پہلے پاکستان غږ کوي، په همدې خبره ولاړ دي، مګر ته خورېس کې دلته په همدې ځای کې اتل شوې، په همدې ځای کې مشهور شوې. برعکس په داسې مسایلو کې خاموشي اختیارې د شرم وړ خبره ده. سینر لوبغاړي باید ډېر مؤدبانه، ډېر په اصولو او نړیوالو ته چې غږ رسېږي د داسې خلکو په وړاندې ودرېږي. مدد شعیب اختر یوټیوب ته ورځئ، مې فالو کوئ، نه ورته اړتیا شته. خو که دغسې سپکاوی کوي او موږ ته بد الفاظ استعمالوي، پر وړاندې درېدل موږ باندې فرض عین دي. یوه خبره، د پاکستان ځینې رسنۍ او ځینې مشهور خبریالان چې څو ځل پاکستان کې دنیا کې وشرمېدل او ذلیل شول، هغه سپک خلک د افغانستان په وړاندې سپک الفاظ کاروي. افغانانو ته بدتمیز، افغانانو ته د سپکاوي الفاظ دوی په خپله ژبه او زړه کې ساتي، مګر د افغانستان خبریالان چې سینر دي، زه په خبریالانو غږېږم چې دوی څنګه نشي کولی داسې خلکو پر وړاندې حد اقل 2 جملې ولیکي. همدا اوس یوازې ځینې ملګرو د دوی په وړاندې ځینې الفاظ ولیکل، د ملي ټیم ځینې لوبغاړو د الفاظ ولیکل، خو مګر په ټوله کې
دا هغه څه و چې زموږ لپاره بسنه نه کوي. تاسو هغه رسمي فیسبوک پاڼې، ټویټر پاڼې په لوی رسنیو کې کار کوئ، مګر په داسې حالاتو کې چې د هغوی د رسنیو خبریالان د افغانستان په وړاندې په کرکټ کې بد الفاظ کاروي، تاسو ورته خاموش یې. بیا هم صاحب ورته کوئ د خدای لپاره دوه مخي تر کومه ده، د خدای لپاره خورس کې ما کرا واګیل تا چې نور دا دویم کور مګنئ. همدغه د بیټ اشاره دا گزار هڅه د فرید ملک پر وړاندې او هغه لکه زمری ورته ولاړو. دا هغه څه دي چې ستا دښمني درته وښوده. شکر ځای دغه دی چې له بیګني میچ که بایلل و که ګټل و، موږ ته په شعوري لحاظ باندې ډېره لویه پیاوړتیا راکړه. موږ ته دوست او دښمن په ښه توګه راوپېژنده. ګل خان په پېښور کې په پاکستان کې یا د لوی افغانستان په لویه برخه کې چې پښتونخوا ده هغه د دومره فایرنګ بیګا کړی ده چې پوښتنه مه کوه. ډزې کړي دي دومره سیالۍ چې د هندوستان نه وګټلې دغه ډزې نه وې کړې، مګر نن یې له افغانستانه سیالي وګټله. د یو دښمن په سترګه راته ګوري، ته بیا هم دویم کور ګڼې، ته بیا هم د پنجاب هر څه منې. دا صحیح خبره نه ده. کرکټ کې باید دریځ واضح وي، سالم رقابت بولي، غیر سالم بولي، خو مګر زموږ ملي ارزښتونه زموږ ملت باید په دې کې سنبال وي. لنډه دا چې هغه ګل خان د شرم وغواړي چې بیګا فایرنګ کړی ده، په سترګو دی یا په سترګو باندې شنکور و، بیګا ډز کړی د خپل زوی او څوک ترې وژل شوي دي. د هغوی مرګ څه ډول که ګل خانه د هغه د پنجابي د خوشحالۍ لپاره د افغانستان په وړاندې د هغوی نیت او دریځ ډېر غیر مخلص ده، ډېر له مردارویو ډک ده. په دې چې افغان سینر لوبغاړي، د افغانستان سینر خبریالان د دوی په وړاندې د خبریال جواب خبریال ورته ووایي، د لوبغاړي جواب لوبغاړی ورته ووایي. په ټوله کې فیسبوک، ټویټر، یوټیوب په هر ځای کې ټرینډ وچلوئ چې باید اسبالي بینډ شي. ممکن بینډ شوی وي او دوه سیالیو نه، داسې نه. باید نړیوال کرکټ کې د سزا وویني. څوم ځل چې د افغانستان په وړاندې یا کې باقي خبرې کوي او ناوړه اعمال په لوبغالي کې ترسره کوي، دا د هیڅ اصولو سره برابر نه دي. معنا دا چې کرکټ د شاهزادګانو د شاهانو لوبه ده، مګر دا نه شاه دی او نه شاهزاده. دا یو مردار مخی دی چې تل د ملت د لوبغاړي په وړاندې د ملت د ټولو ولسونو په وړاندې دغسې حرکات ترسره کوي. خبرې غواړم چې رالنډې کړم. موږ هم په ټولنیزو رسنیو کې دې په وړاندې څه مو چې وسه هغه عکس العمل مو وښوده. په دې هیله چې موږ او تاسو له هر څه وړاندې افغانستان وګڼو، د افغانستان عزت وګڼو، د افغانستان ملي ارزښتونه وګڼو، د افغانستان وقار نظر کې ونیسو. او په ټوله کې دغسې مسایلو کې څومره چې پرون راهیسې موږ او تاسو لوبې نه وروسته اتفاق او اتحاد کړی، همدغسې په اتفاق او اتحاد باندې ودرېږو. او هره برخه که چېرته موږ تاسو اتفاق کوو، یووالی کوو، کولی شو چې په ډېر ښه توګه باندې نړیوالو ته تر څنګ د افغانستان غوره استازیتوب ترسره کړو. افغانستان دې زنده باد وي، د افغانستان اتفاق دې زنده باد وي. خپل منځي به ډېر مسایل موږ ولرو، مګر نورو ته یو موټی یو وجود یو. موږ په خپل منځ کې ټولې مسلې په خبرو، په مجلس او په سړه سینه حل کوو، خو دښمن ته باید د دښمن په سترګه باندې وګورو. افغانستان زنده باد، افغان ولس زنده باد. عظیم ملت ته په ټولو دنیا کې به عظیم وي. تاریخ معلوم ده، ننګ معلوم ده، هیڅ لنګ مار دی موږ ته ننګ او غیرت نه راخی. زموږ په سر ټول عمر سوداګري کړې ده، مګر موږ د هغه د پاسه که وخت راغی ګزار به ورته ورکوو، خو مستقیما د زموږ سپکاوی نه کوي. نه بې زبانه یو، نه بې توري یو، نه ورک یو. پکار دا ده چې زموږ د ملت استازیتوب همدا خپل ملت او په ملت کې باشعوره خلکو کې موږ نړیواله شورا باندې غږ کړی. په ټولنیزو رسنیو کې متن مو ورته لیکلی چې آصف علي د بینډ سي. شعیب اختر د ځان لپاره لابي ورنه جوړه کړې، بلې لابي ورنه جوړه کړې. په سپیسونو کې موږ ته نمک حرام الفاظ کاروي، موږ ګورو، مګر زموږ خلک بیا هم وایي چې نه مینه خپره کوي او سوله خپره کوي، دا خپره کوي. دغه چا په وړاندې چې ټول عمر یې کرکه درسره کړي، هغوی سره سوله لازمه نه ده، هغوی سره مینه لازمه نه ده. باید دریځ مو یو وي، په خلاف باید ودرېږو. چینل سبسکرایب کړئ، ملتیا مو وکړئ، خپل وطنوال، خپل ملي ارزښتونو پالونکي، د خپل وجود لوبغاړي، د خپل وجود میډیا هغه سپورټ او ملاتړ یې وکړئ. پنجاب او بل پسې منډې مه وایئ، هغه ستا د ارزښتونو کیسه کې نه دي. هغه د نسیم دې ولیدې چې بېګا ستا په وړاندې کوم اخره کې دوه شاټونو نه وروسته کوم رقم ته اکشن ترسره کړه چې ستا د مرګ په معنا باندې و. ستا خپل وجود ستا لوبغاړی د خپل دولت د خپل نظام د خپل وطن د خپل ملي بنسټونه دي او خپل دغه شته خاورې وطن ده، بل هېڅوک ستا نه دي. خپل رسنۍ، خپل ملګري، خپل وطنوال هغه هم چې بااحساسه وي، مردود نه، چې دوه مخي وي، منافق وي، هغوی سره مه درېږئ. خو چې د افغانستان په ملي ارزښتونو ولاړ وي، په هغوی باندې ودرېږئ. موږ تاسو سره ملتیا کوو، تاسو سره ملتیا وکړئ. دغه ویډیو تر ملګرو ورسوئ تر څو دا غږ تر ډېرو مینهوالو ورسېږي. ډېره مننه چې ملتیا مو کوله.